بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نوید بهزاد یم، مردان نیوز ژوند نه ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سالانه امتحانونو ورځې چې کوم دي هغه رانږدې دي او دا وخت کې د ګورنمنټ های سکول ګړیکپوره ماشومانو تیاری چې کوم دی هغه به تاسو ته ښیم. دوی هم د خپل اگزام دپاره بھرپور تیاری شروع کړې دی. د دې د استادانو تاثرات، د پرنسپل صاحب تاثرات چې کومې طریقې سره دوی د سټډي شروع کړې ده او دا سیلف اسسمنټ او ایوالویشن دی سٹارټ کړی دی د ماشومانو چې کومې کمې دي او په څه طریقې سره ماشومانو تیاری چې نو دې کې زیات امپرومنټ راشي چې ښه مارکس واخلي. نو دغه ټول پروسس چې کوم دی دا به دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. زموږ سره اوسئ. زه محمد طاهر پرنسپل GHS ګړیکپوره. دا امتحان حوالې سره مونږ کنډکټ کړی دی او ټیسټونه بورډ هم خواهش دی چې SLO بیس تاسو ماشوم تیار کړي. نو هغه دا دی چې مونږ په سوالونه ځان پوهیو هاو ټو اټمپ چې سوال بیا نه لیکي، صرف ډایرکټ جواب له راځي او سوال کې چې څه غوښتي دي هغه دې فوکس وشي. تش ګوټې او هغه مشکونه چې دي مونږ ختموو، بس صرف په سوالونه پوهیو. نو مقصد دا دی چې ماشوم د لاسه سوزي نه به کامیابي. زموږ سرکاري سکول کې ایشو دا ده چې استاد کار کوي او هلک چې دی هغه ته نه پته چې زه سویم پوزیشن کې او زه څونه اوبو کې او څه به کوم. نو اوس مونږ دا دې طریقه شروع کړې ده چې شکر دی هلک باندې مونږ بوج اچو. هیله مونږ بیل بیل ټاسکونه ورکړي. استادان چې دي خپل لیسټینګ کوي چې کم تکړه دي، کم درمیانه دي، کم کمزوري دي او هغه والي سره مونږ دې ته اسایمنټس ورکوو. بیا باقاعده ټیسټ لو او د هغې مونږ باقاعده ګریډینګ کوو لګیا یو. یو کوشش دی چې هلک دې سبق کې لږ تکړه شي او مخکې روان وي. ټول استادان ماشاءالله ډېر کوآپریشن کوي او ډېر ښه تعلیمي ماحول شروع دی او استاد هم خپل یعنی رو ورته تسکین میلاویږي چې ماشوم ورو ښه کېږي او ماشوم هم چې دی انشاءالله عملي زندګۍ لپاره به تیاریږي او سبق کې به انشاءالله تکړه کېږي. دا زموږ یو کوشش دی. عبدالباسط خبرې کوم د کلاس 9C فارم ماسټر. د پرنسپل صاحب د هدایت مطابق موږ د دې لپاره د امتحان دا هغه کنډکټ کړی دی. کورس هم په دې دا 3 حصو کې تقسیم کړی. دا لومړی راوند شروع دی که خیري دا برابر شي، د ریزلټ دغه شي بیا به 15 دن پس چې کوم دی سیکنډ راوند به کوو. د هغې نه 15 دن پس بیا تھرډ راوند او بیا به په ټول کورس کې امتحان اخلو. نو د الله نه امید دی او دوام دا کوو چې دا هلکان چې کوم دی تیار شي او پر روان امتحان کې دې ښې نمبر یې واخلي او د دې مور پلار چې کوم دی هم خوشحاله شي او دې چې کوم دی کامیابي ورته ملو شي. دا زموږ امتحان شروع دی. د دې 3 راوندونه دي دې کې موږ ته د بورډ د تیاري دپاره ښه کار میلاویږي. دې کې زموږ ورسره سپیډ هم سیوا شي او لیکل هم دې سره ښه کېږي. دې مخکې پیدې دا دی چې ټیسټونو لپاره کوم تیاری دی هغه هم پکې ښه صحیح کېږي او الله نه امید دی چې بورډ کې به هم ښه نمبر یالو. موږ ته ډېره غټه فایده ده چې موږ دا پرچې ورکړو. موږ ته پته ولګي چې دا پرچې څنګه دغه کېږي او غلطۍ ملطۍ ترې وځي او د پیټرن پته موږ ته ولګي چې پرچې به څنګه راوکړو او سوالات موږ ته بیا په دې کې ډېر ښکلې اسان طریقې سره یادېږي. 9A او د 9C اسسمنټ امتحان روان دی. نو دا وجوله ډېره پیدا ورکړي. دې به امتحان لپاره تیاری مو کړي. بل دغه دی د پیپر چې کله دی ختم شي نو دې کې بیا موږ د کریډټ یا د نمبر په بنیاد باندې ګریډینګ کوو. فرست سیکنډ تھرډ او فورت له به موږ دغه ورکوو، د انعامات به ورکوو. دا به دې دپاره یو دغه شي انکریجمنټ شي، دې به دې سره انکریج شي. بل د 9A او د 9C ترمنځ به موږ کمپیریزن کوو. د دې ماشومانو ترمنځ به د مقابلې یو رجحان پیدا شي او امتحان لپاره به ځان مکمل تیار کړي. بل موږ ته پته ولګي چې ماشومان څومره تیار دي او کوم ځای کې کمې پاتې دی، کوم ځای کې دې سره نور محنت پکار دی. نو د ماشومانو لپاره دا ښه خبره ده. دې پسې یو دا امتحان دی، بیا ورپسې یو دغه د سیکنډ امتحان دی، بل فورت دی. موږ کورس په 4 حصو کې تقسیم کړی دی. دا د لومبنۍ حصه ده، بیا ورپسې 2مه حصه کې امتحان دی، بیا ورپسې میاشت پس 2مه میاشت پس بیا 3مه
ایسه کې امتحان دی او بیا اخري چې کوم دی نو ټول کورس کې به یو شان امتحانلو نو انشاءالله چې دا امتحانونه ختمیږي نو دوی به سالانه امتحان ته مکمل تیار شي.